یوې افغاني خور او یوې پاکستاني خور یو سوال کړی دی او جالبه دا ده چې د دواړو سوال یو رقم دی. دوی سوال کړی دی چې په دنیا کې غټ ګناهګاران چې اسلام ته داخل سي آیا الله جل جلاله یې بخشي؟ دوی مثال هټلر ورکړی دی چې هغه په میلیونونو انسانان قتل کړي دي. آیا که هټلر اسلام ته داخل سوی وای نو آیا الله جل جلاله به هغه بخښلی وای او جنت به داخل کړی وای؟ نو دا به د قتل سو خلکو په حق کې دا ظلم نه وای؟ دا چې هغوی تللی دي او وختونه ختم سوي دي، هغوی مړه سوي دي، وخت ډیر تیر سوی دی، خو ستاسې د سوال جواب زه تاسو ته درکوم. په قتل سوو انسانانو کې دوه ډلې دي. یوه هغه ډله چې مسلمانان دي او پر الله جل جلاله ایمان لري، او دوهم هغه ډله چې ایمان پر الله جل جلاله نه لري او د کفر په حالت کې قتل سوي دي. مسلمانان چې نه حق قتل سوي دي هغوی الله جل جلاله جنت ته داخلوي. کله چې هغوی جنت ته داخليږي نو هغوی بیا شکایت نه لري، ځکه الله جل جلاله هغوی ته ښه بدله ورکړل. دوهم هغه ډله چې هغوی پر کفر په حالت کې قتل سوي دي یا د کفر په حالت کې مړ سوي دي، هغوی جهنم ته ځي په هر حالت کې، که قتل سي او که مړ سي، ځکه هغوی ایمان نه درلود. کله چې هغوی ایمان نه راوړي نو هغوی به شکایت د چا څخه کوي؟ هغوی به انصاف د چا څخه غواړي؟ ځکه هغوی پر الله جل جلاله او د هغه پر احکامو ایمان نه درلود. دریم هغه ګناهګار چې انسانان یې قتل کړي، مثال هټلر، او هغه اسلام ته داخليږي، نو الله جل جلاله فرمایلی هر هغه څوک چې اسلام ته داخل سي د هغه لوی او کوچني ګناهونه ټول بخښل کیږي، او هغه یو پاک مؤمن دی، او مؤمن الله جل جلاله جنت ته داخلوي.